السلام علیکم درنو کتونکو دوستانو، خدای دې وکړي چې ورځ په خیر پیل شوې وي. دلته خو اوس خیر دا د سهار شو. یو ورځ مخکې موږ فیسبوک کې یوه لیکنه کړې وه، یو عکس سره، چې زه سهار کې بلکې د دوستانو په مشوره یو خاص یو شربت ورته وویستی، چای ورته وویستی، قهوه ورته وویستی، هغه جوړوم. هغه داسې جوړېږي چې هغې کې اول دا وډېدلې اوبه دي، ښه بالکل ویې جوړ شوی، کور کې برق باندې کوئ که په نور امکانات لرئ. بیا دوه نور چې سبزیجات ورته وایستی، میوهجات ورته وایستی، چې یو ادرک دی، هغه مې چې تازه ټوټه کړی دی، هغه راخلي په دې وډېدلو اوبو کې اچوئ. دا تراوه دي، ښه یو تریو شی پکې بل دی چې هغه لیمو دی. که غټ لیمو وي نو 2 دانې، که وړوکی نو د غټې نیم او وړوکی 2. دا مې درته ویل. او دا بل ښایسته پکې داسې اوس بیخئ په دواړو لاسونو، که یو لاس کې ډېر زور وي نو په یو لاس یې اوس بیخئ، وخت وخت خبره ده. او داسې وکړئ چې ښه یې پکې داسې پېښور خبره نچوړ کړئ. او بل پکې دا دویمه ټوټه نن هغه زیات نشته، نو هغه نیم دی، او دا شین چې دی دا 2 واړه دا ارزانه پیدا کېږي. ملګري وایي چې غریب سړی به څنګه دا شیان خوري. نه پوهېږم چې افغانستان کې به دومره لږ شات، دا یو بوتل شات په 100 باندې. او دا د سرکه، دې ته د مڼې سرکه وایي. د مڼې سرکه، لیمو، ادرک او سرکه به داسې وکړئ چې که نه پوهېږي څومره ډېره واچوم، نو د دې کاشوغې په حساب باندې 2 دانې 2 دانې واچوئ، ښایسته 2 چمچې د دغه په حساب، او ښه یې داسې ولاړئ چې شات، سرکه، لیمو او ادرک سره ګډ شي په تودو اوبو کې. او دا درته زه په ګارنټۍ سره چې کله نه مې شروع کړی دی، نه سر درد شته، نه د ستوني درد شته، نه الحمدلله کرونا به هم د خیره نه وي. نو دا تجربه کوي. د ملګرو پوښتنه کوله چې څنګه جوړېږي، او حساب یې ولګوئ چې ډېره قیمته دوا نه ده، د کور جوړه دوا ده. سړی کله کله باید خپله حاکم شي. مننه.